نن غواړم چې په یو ډېر ضروري موضوع تاسو سره څو خبرې وکړم. دغه کومه پوښتنه نه ده، ولې زه دلته اکثرا وخت چې کله زه کار نه راځم په لاره باندې په میټرو کې یا مختلفو ځایونو کې زه د خپلو وطنوالو سره وینم، نو اکثرا پوښتنې مانه کېږي. درې څلور ځلې زه داسې ملګرو سره ما ولیدل چې هغوی دغه کاخت سجو دپاره ډومان کړی و، هغو اکتنسانس هر څه راغلي و، هغه ټول هر څه آماده و، ولې دوی ته یې کاخت سجو نه ورکاوه. د چا 2 کاله کېدل، چې چا 3 کاله کېدل. دغسې نن یو بل ملګري سره هم ما ولیدل او هغه ویل چې دا تقریبا 4م کال زه اسناد لرم، ما ته کاخت سجو نه راکوي. او هغه نه چې کله ما پوښتنې وکړې، نو هغه یو ډېره یو عجیبه او ډېره یو مهمه موضوع ما سره شریکه کړه. هغه دا وه چې د په کومه اداره کې لانجه کړې وه، جنګ یې کړی و، هلته یې بحث کړی و، هغه چې کوم کارمندان وو، نو هغې د وجې تر دا 4م کال له دې اسناد لري او تر دا د مدله یې کاخت سجو نه دی ورکړی. نو ملګرو د دې ټولې خبرې مقصد دا و چې دغه ویډیو جوړولو مقصد دا و چې زه تاسو ته دا ووایم چې ګورئ ملګرو، لږ ګزاره کوئ، لږ د برداشت نه کار واخلئ، لږ د حوصلې نه کار واخلئ. دلته چې هر کله تاسو اداراتو ته ځئ، تاسو د ادارې د کارمندانو سره کوشش وکړئ چې د اخلاقو نه کاروالۍ په سیستم کې ورسره وچلېږئ، قانون مطابق ورسره وچلېږئ. د بې ځایه بحثونو، لانجو، جنګونو نه هیڅ هم نه جوړېږي. تاسو مخکې هم ما داسې یو ویډیو جوړ کړی وه چې دغسې که تاسو چېرته دغسې یو حالت جوړوئ، تاسو بې ځایه کله تاسو لانجه کوئ، تاسو هغو سره بحث کوئ، تاسو ورسره جنګ کوئ، نو دا ستاسو په کارونو کې نور هم مشکلات تاسو ته جوړوي. نو بهتره خبره دا ده چې تاسو کله اداراتو ته ځئ، تاسو دلته د ادارې کارمندانو چې کوم هدایات تاسو له درکوي هغه باید تاسو تعقیب کوئ، هغه ومنئ. هر ادارې ته چې دلته ورځي، دلته هر څه په یو سیستم باندې د یو نظام لاندې کېږي. داسې نه ده چې مطلب که تاسو چېرته چیغې ووایئ بې ځایه، که تاسو چېرته جنګ وکئ، لانجه وکئ، نو ستاسو کار به مخکې وشي یا به ستاسو کار زر وشي. نه، دا ټولې خبرې غلطي. تاسو کوشش وکئ د خپل نمبر ته انتظار وکئ. بیا اکثرا داسې تاسو به هم لیدلي، ما هم لیدلي دي چې کوم ځای کې کوم داسې د مهاجرینو چې کوم ادارات دي، اکثرا چلته تاسو لاړ شئ، هلته کله چې اکثرا زموږ ستاسو وطنوال یو ځای شي، نو د وطنوال سره لانجه یې جنګ یا په نمبر باندې، یا څوک د مخکې کېدو کوشش کوي په قطار کې، څوک وروسته راشي هغه مخکې تګ کوشش کوي. ښه پوهېږي چې دلته باید په قطار کې څوک مخکې راغلی باید مخکې ودرېږي، څوک وروسته راغلی باید وروسته ودرېږي. بیا هم موږ دا کوشش کوو. ګورئ، موږ او تاسو باید لږ تغییرات ځان کې راولو. دلته دغه نظام، دغه سیستم سره باید موږ او تاسو لاړ شو، نو دغه کې به زموږ ستاسو ټولو زموږ ستاسو فایده وي. ګورئ، دغه ورور سره ما ولیدل، تقریبا 4م کال دی. هغه وایي ما ته ذهني تکلیف پیدا کړی دی، هغه ته مشکلات جوړ کړي دي. که ته کاخت سجو ونه لرې، ته پاسپورټ نسې اخیستلی، دغسې ستا مشکلات جوړېږي. دغسې که ته بیا وغواړې چې چېرته په وکانس په لاړ شي، خپل فامیل چېرته وګورې، ته هغه نشي لیدلی، هغه نشي کتلی، نو دغه ټول بیا هغه مشکلات دي چې تاسو ته